منفي اته کامه 5 د وای محور پر مخ ښودل شوی. دغه منفي اته کامه 5 عدد انعکاس د وای محور پر مخ معلوم کړئ. لومړی دلته منفي اته کامه 5 باید وټاکو. دلته د ایکس محور منفي اته ده. زه دغه په دې برخه کې کاروم. نو د ایکس ګراف منفي اته ده او د وای ګراف مثبت 5. نو تر 5 پورې پورته ځو. د وای ګراف اندازه دلته 5 ښودل شوې. منفي اته او 5 دلته ګورئ. مونږ تر اته پورې د کیڼ خوا لاړو ځکه منفي ده او وروسته تر 5 پورې پورته لاړو ځکه مثبت و. نو منفي اته کامه 5 مو دلته وټاکه. اوس اړ یو چې د هغې انعکاس د وای په محور وټاکو. تاسو کولی شئ داسې سوچ وکړئ که دغه یو سیند وي او که تاسو د هغې انعکاس لیدلی وي یا هم که د سپوږمۍ په څیر وي تاسو د هغې انعکاس له دې ځای څخه لیدلی یو مساوي فاصله به د وای له محور څخه ووینئ. نو تر اته پورې به د وای ښي خواته وګورئ چې په مثبت اته کې به وي. تر اوسه 5 د ایکس په محور نو هغه دلته انعکاس ده. د هغې ټکي انعکاس اته کامه 5 ده. راځئ چې لږ نورې بیلګې کار وکړو. منفي 6 کامه 7 ټکی د ایکس په محور ښودل شوی. منفي 6 کامه 7 او د هغې انعکاس پر ایکس دلته معلوم کړئ. منفي 6 کامه منفي 7 نو کیڼ خواته تر 6 پورې ځو او تر 7 پورې ښکته خواته ځو. نو دغه کار تر سره کوم. منفي 6 کامه منفي 7 دلته شتون لري. موږ دلته د ایکس په محور د انعکاس په حالت کې یو. یو ځل بیا که له ځان سره سوچ وکړو چې دغه یو ډول سیند ده یا هم یوه هنداره. د دغه انعکاس به موږ چیرته ووینو؟ که د هغې انعکاس فاصله به یو ډول وي. موږ دلته د ایکس په محور باندې یو نو فاصله به یو ډول وي، مګر اوس د ایکس په محور دغه ښکته تر 7 پورې و. اوس غواړم تر 7 پورې د ایکس په محور پورته لاړ شم او د ایکس له بلې برخې سره به یو ډول وي. نو تاسو دلته شتون لرئ. دغه ټکی مو په یو مستقیم ډول پورته منعکس کړ ځکه د ایکس په محور مو منعکس کړی. خپل ځواب ګورو. یو بله بیلګه هم کار کوو. د بی او ای ټکی انعکاس پر کوم محور ده؟ ښه دلته یې په هکله لږ شانته سوچ کوو. دغه د منفي 6 کامه 5 ټکي کې شتون لري. دلته ګورو. داسې نه تر سترګو کېږي چې دغه یوازې یو محور وي. که دغه ټکی مو د وای په محور منعکس کړی وای ټولې لارې د مثبت 6 کامه 5 خواته به یې وهلې. نو په دغه برخه کې به ټولې لارې ووهي. که د ای ټکی د وای په محور منعکس کړو دلته به ودرېږي. وروسته که بله برخه د ایکس په محور منعکس کړو وروسته د ایکس محور څخه ښکته په 5 ټکي کې د ایکس ګراف پر 6 ټکي کې به هم ودرېږي. نو له ای څخه بي ته د تلو لپاره کولی شو لومړی د وای وروسته بیا د ایکس په محور منعکس کړو یا هم کولی شي پر ایکس یې منعکس کړئ او تاسو په دې برخه کې راولي. تاسو به منفي 6 کامه 5 کې به راولي وروسته بیا پر وای منعکس کوي. نو دغه په دواړو محورونو باندې انعکاس مومي. نو لومړی پر ایکس وروسته بیا پر وای به منعکس شي. همداشان دغه به قانوني وي. که مو ویلی چې لومړی وای وروسته بیا د ایکس محور. خپل ځواب ګورو. هو دغه کار مو په سمه توګه ترسره کړی.